د مزار شریف ښار د خټکیو او هندواڼو په منډوي کې یو شمېر پلورونکي وایي چې پرله پسې ډېر موسمي ورښتونو او ښه اقلیم د دې لامل شوی چې سږکال د تېر کلونو په پرتله د دغې میوې په حاصلاتو کې ډېروالی راشي. بزګران د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي، خو دوی د کرنې ادارې څخه په تخنیکي او نورو بېلابېلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي. امسال الحمدلله حاصلات تربوز خیلی خوب است. نظر در یک پارسال امسال حاصلات خوب است. از شهر مزار شریف فعلا امکانات داره که در کابل، خوست، گردش، پکتیا، جلال آباد، انخوی، شبرغان، میمنه صادر میشه. حاصلات هم خوب است، دهقان هم خیلی خوش است، بارش هم شده، آب هم زیاد است، خیلی مردم خوش است. این شهر شاید امکان داره که هر چیزی که باشه نظر به پارسال یعنی یک بردو باشه، مقصد کم نیست، یک بردو اضافه است. ما خیلی راضی هستیم از این مارکت، اما یک مشکل داریم که سردخانه نیست. ما مردم که تربوز بیاریم یک روز نمیتونیم، 2 روز نگاه کنیم. یعنی این مشکل داریم، دیگه مشکل نداریم. فضل خدا کشت ما خوب است، کار ما خوب است، سرکا امنیت است. د دغه مارکیټ اجارهداران وایي د امنیت ترڅنګ په یاد مارکیټ کې د بزګرانو او پلورونکو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي دي. از نگاه امنیتش انشالله از امارات اسلامی که برای ما که ما همکار هستند، اینمی سرک عمومی هستند، کسی دوزی ویگا پیسه از جیبش گرفته تا کلش پیسهش کدش هست ذخیره او برش جور کردیم. در هر دانی دکان، در 5 دکان 3 دکان یک نل او داریم، مسجد جامع داریم، نماز جمعه میجا خوانده میشه داخل مارکت. از هیچ نگاه مشکل نیست برای مسلمانان که میجا پیش مردمه. ظرفیت مارکت بسیار مارکت کلان است، وسیع است، مارکت مردمی است، مارکت است که مردم بعد پول شخصی خود را آباد کردن فقط به خاطر سهولت خود مردم هم، به خاطر سهولت مردم هم که مردم در داخل شهر باشن مردم اذیت میشن. این بیرون است، از شهر بیرون است، باید مارکت میوه فروشی از شهر بیرون باشه. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې د غنمو وروسته خټکي او هندواڼې ډېرې کرل کیږي چې د شمالي سیمو خټکي او هندواڼې د هیواد او د نړۍ په بازارونو کې ښه نوم لري.